اوس ته غواړې په دې پوه شې چې ته ولې خپلو موخو او هدفونو ته نه رسېږې. په دې هکله غواړم تاسو ته د سقراط د یوه شاګرد داستان بیان کړم. یوه ورځ سقراط د هغه شاګرد راغی، ورته ویل چې استاده په دې غواړم پوه شم چې واقعي موخه یا واقعي هدف څه ته ویل کېږي، دا ماته تشریح کړه. سقراط ورته ویل غواړې پرې پوه شې؟ شاګرد ویل چې هو غواړم پوه شم. سقراط غوښتل چې خپل شاګرد ته په عملي شکل سره دغه درس ورکړي. د سیند غاړې ته یې بوتللو او په سیند کې په اوبو کې د هغه سر دننه کړ. کله چې په اوبو کې د هغه سر دننه کړ، شاګرد د اکسیجن د کمبود سره مخامخ شو او غوښتل چې خپل سر راپورته کړي او د ځان په خوځولو باندې شروع وکړه. 3 ځلې دغه کار سقراط تکرار کړ. کله چې په 3یم ځل د شاګرد سر له اوبو څخه راپورته شو، له خپل استاد سقراط څخه یې پوښتنه وکړه چې ته غواړې ما ووژنې؟ ما یوازې یوه پوښتنه وکړه. سقراط ورته وویل چې کله دې چې په اوبو کې سر و، کله چې ته په اوبو کې وې، تا څه غوښتل؟ شاګرد وویل چې ما په ټول وجود سره دا کوښښ کولو چې زه سر راپورته کړم او اکسیجن تنفس کړم. سقراط ورته وویل چې واقعي موخه دغه ده، کله دې چې په ژوند کې د یوه هدف، د یوه څه د ترلاسه کولو لپاره، د یوه څه د لاسته راوړلو لپاره په همغه شکل سره چې ته په اوبو کې وې زحمت یې وایستلو، هغې ته واقعي موخه، واقعي هدف ویل کېږي. نو کله چې تاسو په خپل ژوند کې موخې ټاکئ، 3 اصلونو ته فکر وکړئ. لومړنی اصل دا دی چې هغه موخې مو، هغه هدفونه مو په کاغذ باندې ولیکئ، په قلم باندې ولیکئ، تر څو د ذهن څخه مو ونه وځي. هره ورځ هغه تکرار کړئ. دویم، په خپله ورځنۍ برنامه کې هغې ته تاسو وخت ورکړئ. هره ورځ وخت ورته اختصاص کړئ. د بېلګې په توګه غواړئ په 1403 کال کې ته قرآن کریم یاد کړئ، هره ورځ 2 ساعته قرآن کریم ووایه. غواړئ انګلیسي ژبه زده کړئ، هره ورځ 2 ساعته انګلیسي ژبه ووایه. ته دغه هدف ته رسېږې. دریم دا چې ته دغه کار ته ادامه ورکړه، دا پرېږده، استمرار ولره. کله چې ته یوه میاشت ووځي دغه کار مثلا ناهیله شي، بنګیزې شي، ته دغه کار پرېږده، ته باید دغې ته ادامه ورکړې. بریالي کسان هغه دي چې یو کار پرېږدي نه، هغې ته ادامه ورکوي.